د نن ورځ درس دی کالم چارت. کالم چارت د مایکروسافټ اکسل د چارتونو جملې څخه هم یو چارت دی لکه د بار چارت په شان دی چې د معلوماتو د ښودلو لپاره په عمودي ډول کارول کیږي. بار چارت چې افقي ډول و دا عمودي ډول و، نور ټول کاروي دواړه یو شانتې ده. دا هم د معلوماتو د ښودلو لپاره په ګرافیکي یا دیاګرام په شکل باندې موږ تاسو ته ښیي او د معلوماتو د مقایسې لپاره تفکیک او تحلیل لپاره استعمالیږي. دوستانو کولای شي معلومات په کټګوري ډول داسې وړاندې کړي. نو راځو همدغه په عمل ډول په اکسل شیټ ته ځو ته ګورو. دا زموږ یو جدول دی د مکتب په شانتې د هغې زده کوونکو لپاره جدول جوړ شوی دی. دا ټولګی دی، دا ټول زده کوونکي دي، دا مذکر دی، دا مؤنث دی. دا موږ ته په چارت باندې وښیي. او د چارت د ښودلو لپاره لومړی راځو دا ډیټا انتخابوو، همدا کوم جدول چې دا انتخابوو، بیا انسرټ منیو ته ځو. دلته تاسو راځي چارت ته، نو په دې کې هم بار چارت دی هم کالم چارت دی. د کالم چارت د ښودلو لپاره کولی شئ تاسو هر یو چې کلیک کوئ اما تاسو په هماغې ډول ښیي. دا کالم چارت دا درې نمونې لري دغلته، چې یو یې دغه ساده شکل باندې دی، بل چې دی دوستانو سټیکډ کالم دی، دا کالمونه په دغه ډول باندې راځي. درېیم چې دی دغه ډول دی. دوستانو تاسو کولی شئ په دې کې تغییرات هم راولئ، د ټایټل ته هم تغییرات ورکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ ډیټا لیبل او نور معلومات هم پکې اضافه کړئ. دا ګورئ ډیټا هماغه لیبل پکې اضافه شو چې فر مثال دغه چې دی دغه نارنجي رنګ چې دی دا د مذکر شمېرنه ښیي چې فر مثال په درېیم ټولګي کې چې د 30 کسه عمومي ټول 30 کسان دي، 10 کسه چې دي دا نارینه دي او 20 کسه ښځینه دي. همدارنګه دا هر یو جدا جدا ټولګی شو. بیا ټولګي کې دننه دغه تت رنګ چې دی دا مؤنث ښیي موږ ته، دغه نارنجي رنګ ښیي دا مذکر ښیي، او دا شین رنګ چې دا ټول موږ ته ټول نفوس ښیي یا ټول زده کوونکي شمېر ښیي موږ ته. دوستانو تاسو کولی شئ فر مثال نور معلومات هم پکې اضافه کړئ. همداسې ټایټل د اکسس ټایټل دغه په دغه غاړو کې دا هم تاسو ته فیصدي تاسو ته ښیي چې هغه شمېرنې چې کوم سره پورې دا د دې معلومات شمېره رسېدلې. دوستانو کولی شئ پرې دغه ایسته کړئ. همدارنګه د اکسس ټایټل هم ایسته کړئ که ستاسو ضرورت نه وي. کولی شئ تاسو په دې کې هم بیا نور هم تغییرات هم راولئ. دوستانو دلته ځئ دا معلومات اضافه کولی شئ. همدارنګه دې په ډیزاین کې تغییرات راولئ. لاندې ځئ پر مثال دغه ډیزاین دی یا دغه ډیزاین دی، هر چې تاسو خوښ وي دوستانو، هر چې تاسو ته ښه ښکاري کولی شئ تاسو ما ډیزاین څخه فلټر ته ځئ. فر مثال زه دلته ټول نه غواړم، فقط مذکر غواړم او دلته د اول ټولګي غواړم. اپلای یعنې تطبیق یې کړئ. تاسو د هماغه د اول ټولګي فقط مذکر تاسو دلته راوړئ. دوستانو دغه کالم چارت. مننه، السلام علیکم.